دا ورور محترم د یو خبرې تپوس یې کړی دی چې دې وخت کې ډېر ضرورت دی دې ته، او په دې وخت کې د انسانانو مسلمانانو او د عام خلک په دې خبره کې مبتلا دي. هغه دا چې کله دا کال نوی شي میلادي کال، نو د یو بل له مبارکیانې ورکوي، او کله ورته وایي چې یو شانې سرې سالي لیکي، او بعضې خلک دې کې نور څوک تصویران ورکوي او څوک بل څه قصې کوي. نو د ملګري دې باره کې تپوس کوي. زه به تاسو ته دا مسله لږه ووایم انشاءالله چې الله پې زمونږ او ستاسې ذهنونه خلاص کړي. اول به دا ووایم چې دا مبارکي ورکول، کله کله یو سړی مبارکي په دې ورکړي چې مسلمان خوشحاله کړي، لکه یو نوی نعمت ورته یاد شي یا یو مصیبت پې دفع شي. لکه مثلا یو چاله مبارکي ورکړي چې لکه د واده دې مبارک شه، بچی وشي ته له د هغې مبارکي ورکړي، لکه د واده مبارکي چې محمد رسول الله علیه السلام نه ثابت ده چې بارک الله لک وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر. د بچی مبارکي بارک الله لک فی الموهوب ورزقک الواهب خیر مما وهب، مختلف الفاظ راغلی دي. یا یو سړی یو درس کې کامیاب شي او فارغ شي، هغه له مبارکي ورکوي. خو د هغه مبارکي نه ګوره چې دا د یو خاص زمانې پورې تعلق نه وي، بس چې کوم وخت دا کار وشي خلک یې دغه کوي. نو اهل علم وایي دا د امور عادیونه دي او مباح دي، دې کې څه حرج نشته، لکه دې کې غرض دی د مسلمان ته خوشحالي حاصل شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې مبارکیانو بارکي وایي بالنیة الحسنة یکون خیرا وبالنیة السیئة یکون شرا. که په ښه نیت دې چاله دا مبارکي ورکړه الله الله اجر درکوي، او که په بد نیت دې ورکړه نو دا شر دی. او کله کله مبارکي داسې چې هغه د یو خاص زمانې او د یو خاص ټیم پورې، لکه اخترونو کې، کلونو کې، میاشتنه وشي، بعضې ورځې. د دې لږ تفصیل دی. تفصیل دا دی چې د وړوکي اختر او د لوی اختر ورځ چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده، دې کې مبارکي د ډېرو صحابو نه ثابته ده. کال کې چې هجري کال نوی شي، چې دې ته عام هجري جدید هم وایي، څوک ورته رأس السنة الهجریه وایي، یا د رمضان د میاشتې راتګ باندې څوک مبارکي ورکوي. نو د متقدمینو زمانه کې په دې کې خلاف نه و چې دا ثابت نه دي او دا صحیح نه دي. متاخرینو کې وروسته د بعضې علما هغوی دې ته د جواز دغه ورکوي، وایي لکه دا وایي یو عادي غوندې شی دی. او خو اصل خبره دې کې دا ده چې اهل علم وایي چې مبارکي مثلا په عید میلاد النبی باندې یا په لیلة الاسراء باندې یا د دې په مثل نور، یا چې دا کال نوی کیږي، وایي دا د بدعاتو نه دي، او دا د نبی علیه السلام نه نه دي ثابته، د صحابو نه نه دي ثابته، د سلفو نه نه دي ثابته، بلکې دا د هجري کال دا نویتوب چې دی، نو دا هم د عمر رضی الله عنه زمانه کې د محرم نه دا تاریخ یې داسې حساب شوی دی. د رسول الله علیه وسلم زمانه کې دا نه و. او دا چې کال ختم شو او کال دغه دی دا شروع کیږي، او دې کال کې دا مبارکیانې ورکوي، نو علما وایي چې دا منع دي د یو څو وجوهاتو نه. یو دا چې دا مبارکي ده د یو معینې ورځې په کال کې، او دا په شریعت کې نشته دی. د لوی اختر او د وړوکي اختر شریعت کې شته، لیکن د کال داب کې نشته دی. دویم اهل علم نقصان ولدا ذکر کوي، وایي دې کې تشبه ده په یهودو او نصاراو باندې، هغوی به دا کارونه کول، او وایي موږ ته حکم شوی دی چې تاسې د دې مخالفت وکوي. دوی به د کال اول کې یهودو به دغه ورکوو، د مبارکي ورکوله، او دې ته به عبریه ویلې، او کومه میاشت چې به شروع کېدله هغې ته به تشریع ویلې، او بیا به په دې کې کار نه کوو په دې ورځ باندې. نصاراو به دا کار کوو، او میلادیه به ورته ویلې، او چا به ورته د کال اول ته. دریم دا دی چې دې کې مشابهت دی د مجوسو او د مشرکینو د عربو سره. مشرکینو د عربو مجوس چې وو، دوی ځان له یو اختر مقرر کړی و چې د کال اولې ورځ ته به نیروز ویلې. نیروز معنی نو ورځ، نوې ورځه، الیوم الجدید،
دې وجې نه دا نیروز او مهرجان د اخترې مناوول دا د مجوسو عادت دی. او عرب چې وو نو هغوی به هم په دې ورځو کې خپلو مشرانو له به مبارکینې ورکولې او کشرانو له، لکه قزویني د هغه کتاب دی عجایب المخلوقات، په هغې کې دا لیکلي دي. بل دا دی که دا مبارکینې شروع شي نو په دې کې به د خلکو باندې بیزه بیزه خرچې به کوي او بیزه بیزه اسرافات کوي او ډېر رسایل لیږي او ډېرې بطاقات لیږي چې دا په کتاب و سنت کې نشته دی او نه دي ثابته. نو د دې وجې نه اهل علم وایي چې دا خبره بالکل کمزورې ده چې د دې مبارکي ورکول او دا په شریعت کې نه دي ثابت. که دا دین وی محمد رسول الله به ویلي وی، ابوبکر عمر علي عثمان به ویلي وی او دې پسې وروسته سلفو د دې امت دی به ویلي وی، خو دا دین نه دی. نو د کال د اولې ورځې مبارکیانې ورکول او دا د نوروز مناوول او یا مهرجان مناوول او یا خلک وایي دا وایي د کال اول شروع شو میلادیه ده او فلان او فلان، دا زمونږ استاسي اسلام کې نشته. باید چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي.